السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. جهال پوهنتون په ابتکار باندې مصنوعي ځیرکتیا نه د استفادې په طریقو او لارو چې کوم سیمینار دایر شوی دی په هغې کې ګډون لرو، خوښ یو، خوشحاله یو او د جهان پوهنتون د رهبرۍ نه مننه کوو چې دغسې ګټور سیمینار برابر کړی دی تر څو زموږ د استادانو دپاره، د محصلینو دپاره، د هیوادوالو دپاره د علمي استفادې باعث وګرځي. قدرمنو، الله تعالی د مخلوقاتو د رشد او د هدایت دپاره پیغمبران را لیږلي، کتابونه را لیږلي، صحایف را لیږلي چې شروع د حضرت آدم علیه السلام نه شوي او په نبی کریم علیه السلام باندې د پیغمبرانو سلسله ختمه شوې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت اخرنۍ رسالت دی، تر قیامته پورې بل پیغمبر دا نه راځي او تر قیامته پورې څومره انسانان را روان دي، د ټولو انسانانو د انفرادي او اجتماعي ژوندون د پاره دستور او قانون قرآن کریم دی او د قرآن کریم سره په څنګ کې د حضور علیه السلام سنت ارشادات، دا د قرآن کریم د پاره تفسیر او تشریح ده. په دې قرآن کریم کې دو قسم احکام دي. یو ته موږ اوامر وایو، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، مونځ وکړئ، زکات ورکړئ، حج وکړئ، روژه ونیسئ. دویم قسم نواهی دي، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، چې دغه اعمال تاسې مه کوئ. د دې رجعه دو شیانو ته راځي. په اوامرو کې جلب د منفعت دی، یعنی انسان ته فایده ده. هغه احکام چې الله تعالی نازل کړي دي او مسلمان په هغې باندې مکلف کړي دي، په هغې کې مسلمان ته ګټه ده. که موږ څومره عبادات کوو، که مونځ کوو، که روژه نیسو، که زکات ورکوو، که حج کوو، په دې کې موږ او تاسو ته فایده ده. او د کومو شیانو نه چې الله تعالی منع کړي د نواهي دي، نو په هغې کې دفع د مضرت ده. یعنې هغه داسې شیان دي چې که چېرته انسان یې وکړه نو نقصان به ورته ورسي. زنا کې نقصان دی، په جوارۍ کې نقصان دی، په غلا کې نقصان دی، په قتل کې نقصان دی. نو خلاصه دا شو چې د قرآن کریم ټولو احکام و رجعه دو شیانو ته راځي. جلب د منفعت، هغه شیان چې انسان ته ګټور او فایدهمند وي. دفع د مضرت، هغه شیان چې انسان ته نقصاني وي. نو اول قسم باندې مسلمان مکلف دی چې دا به کوي، او په دویم قسم باندې مسلمان مکلف دی چې د دې نه به ځان ساتي. بیا الله تعالی په قرآن کریم کې او حضور علیه السلام په نبوي سنتو کې څو داسې کلیات بیان کړي دي چې هغه به تر قیامته پورې مسلمان د هغې مطابق زندگی تیری. او یو قسم بیا داسې دي چې په هغې کې انسان آزاد دی، کولی شي چې د دې دوو اصولو په رڼا کې چې جلب د منفعت دی او د دې دوو اصولو په رڼا کې خپل مقصد لاسته. د دې وجې نه علما وایي چې اسلام فطري دین دی، ځکه د انسان فطرت دغه دوه شیان غواړي. د انسان د ماشوموالي نه راواخله تر مرګه پورې په دغه زندګۍ کې د ده فطري تقاضې دغه دوه شیان دي. کوم شي کې چې د انسان ګټه وي، انسان کوشش کوي چې ځان ته راجلب کړي او حاصل یې کړي، د هغې نه استفاده وکړي. او په کوم شي کې چې نقصان دی، د هغې نه ځان وساتي. بیا اسلام وایي چې دا ضرور نه ده چې په
مثلا په یو شي کې د ټولې ګټې وي ټول د تاوانونه وي داسې کېدای شي چې یو شی ناروا وي او فایده پکې وي داسې کېدای شي چې مثلا هغه نقصان زیات وي قرآن کریم موږ ته یو تله په لاس راکړی دی او معیار او میزان په لاس باندې راکړی دی چې د کوم شي فایده زیاته وه د نقصانونو په نسبت باندې د هغې نه استفاده پکار او چې د کوم شي د نقصاناتو د اضرارو طرف زیات و د هغې نه ځان ساتل پکار دي قرآن کریم دا قاعده موږ ته ښودلې ده قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس په شرابو کې په جوارۍ کې نقصان هم شته او منافع للناس او ډېرې ګټې دي اوس قرآن وایي چې ګټې شته په جوارۍ کې هم ګټې شته په شراب څښلو کې هم ګټې شته قرآن انکار نه دی کړی چې دا شراب څښل او جواري سراسر نقصان دی ګټې شته په بیا وایي چې واسمهما اکبر من نفعهما د اضرارو طرف د نقصاناتو طرف زیات دی د ګټې په نسبت تاوانونه زیات چې کله د ګټې په نسبت باندې تاوانونه زیات شو د دې وجه نه شریعت پابندي په ولګولې چې دا حرام د دې نه به استفاده نه کیږي افغانستان تقریبا 45 کاله د مشکلاتو د جنگونو نه راوتی ملک په دې 45 کاله کې چې کوم مشکلات تیر شو د مشکلاتو زموږ د ژوند هره برخه متاثر کړې ده که زموږ تعلیمي برخه ده که زموږ تحصیلي برخه ده که زموږ اقتصادي برخه ده که زموږ د ژوند نورې برخې دي په دې برخو کې موږ شاته پاتې ځکه دلته اشغال و چې کله یو ملک اشغال شي نه دو مرحلو ته ضرورت یو د ملک آزادول او دویم د ملک آبادول په آزادولو کې ډېر ټیم ولګېدو اوله مرحله الله تعالی سر ته ورسوله په کامیابۍ سره افغانان الله تعالی کامیاب کړه اوس دویمه مرحله شروع ده په دې منځ کې ډېر داسې فکرونه هم چې تمه د خارجیانو نه کوله چې دا ملک په موږ ته خارجیان آباد لیکن دا تجربه ثابته کړه چې خارجیان موږ له ملک نه آبادي روسان راغله او دلته کلونه وخت تیر کړ موږ ته ملک آباد کړی نه دی حالانکه د دنیا یو مؤثر طاقت امریکا او ناټو دا د دنیا بل مؤثر طاقت و دلته 20 کاله تیر لیکن د ملک د ورانۍ او د بربادۍ نه سوی موږ ته څه پرې نه ښوده موږ ته دا نتیجه په لاس باندې راغله چې موږ که دا توقع کوو د پردو نه چې موږ ته به دا ملک آزاد کړو دا توقع بې ځایه ده 45 کاله تجربو دا ثابته کړه اوس دا راته مهمه ده چې موږ خپل ملک په خپله باندې آباد کړو تاسو یو ګورئ په دنیا کې څومره هیوادونه چې مترقي ګرځېدلي دي خودکفا ګرځېدلي دي په کور باندې بسیا ګرځېدلي دي نو دا خپل همت یې کړی جاپانیانو باندې اټم استعمال شو لیکن یو سړی ورته فکرمن شو چې دا جاپان آبادول غواړي او د نورو هیوادونو سره همسیال کول غواړي تاسو وګورئ جاپان د دنیا په مترقي هیوادونو کې شمار دی افغانستان ته دغه ناس استادان فکرمن شي دغه ناس ځوانان فکرمن شي چې افغانستان دغه حالت نه ایستل غواړي موږ وباسو موږ متعهد یو دې خبرې ته نو ان شاء الله دغه ځوانان د افغانستان نه ډېر هم دي افغانان بیا یو خاصه دا لري چې دا زحمت کشه خلک ته همتناک خلک دي زیرک خلک په ډېر علمي مراکزو کې چې موږ به ولیدل تکړه شاګرد تکړه محصل قابل استاد هغه به افغاني و سره د دې نه چې ډېر مشکلاتو په 45 کاله کې دا چې امن وي په دې ملک کې زمینه سازي وي دغه علمي پروګرامونه وي د ځوانانو تشویق وي د استادانو تشویق وي امید کوم چې ډېر ژر به الله تعالی افغانستان خودکفا وګرځي او آباد بشي موږ به د نورو ملکونو سره همسیال وګرځو په ادیانو کې اسلام ډېر جامع دین دی او داسې جامع دین دی چې تر قیامته پورې مسلمانانو ته چې کوم چوکاټ ورکړی دی
د دغه چوکاټ په رڼا کې د هر دین سره اسلام مخامخ کېدی شي ویره نه لري، د هر تغییر سره اسلام مخامخ کېدی شي ویره نه لري. دنیا متغیره دنیا ده. که موږ د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلو دا د دنیا وضعیت وګورو، وخت په وخت باندې تغییرات کې راځي. موږ د یو متغیرې دنیا برخه یو. اسلام هر تغییر ته لبیک وایي، هر تغییر ته ښه راغلاست وایي، تشویش نه لري. ولې نه لري؟ اسلام موږ ته اخلاقي نظام را کړی دی. اخلاق معلوم دي. که داسې یو تغییر راشي چې مثلا هغې کې اخلاقي بربادي وي، اخلاقي فسادي، موږ خپلو اخلاقو ته ژمن یو، هېڅ اثر نه رامنې کوي. موږ ته اعتقادي اصول را کړي دي چې ستاسو به د عقیدې دغه اصول یو په دې عقیده باندې به تاسې روان اسئ. که دنیا کې هر عقیدوي تحول مخې ته راشي، موږ باندې د هغې اثر نه وي، ځکه موږ سره خپل عقیدوي اصول شته. موږ د اسلام سیاسي اصول را کړي دي، حکومتي اصول را کړي دي. که په دنیا کې هر سیاسي تحول راځي، هر حکومتي تحول راځي، د نظام تحول راځي، فکري لحاظ سره موږ ورته وارخطا نه یو، ځکه موږ په اسلام کې د سیاست خپل اصول لرو، د حکومتدارۍ خپل اصول لرو. په اقتصاد کې اسلام موږ ته خپل اصول را کړي چې ستاسې ورکړه راکړه دا به څنګه وي، حلال واضح، حرام واضح، مشکل نه لرو. موږ د هر قسمه تغییراتو ته آمادګي لرو، هم عقیدوي لحاظ سره، هم فکري لحاظ سره، هم اخلاقي لحاظ سره. د ژوند په هره برخه کې چې کوم تغییرات راځي، موږ هغې ته آمادګي لرو، ځکه موږ د ژوند د تېرولو مستقل نظام، مستقل قانون او دستور دا لرو. اسلام موږ ته دا دوه اصله ښودلي دي: جلب د منفعت، فایده واخلئ. په هر عنوان باندې چې تغییرات راځي، په هر تغییر کې چې کوم زموږ فایده وي، انفرادي فایده، ټولنیزه فایده، د فرد په کچه، د قوم په کچه، د ملت په کچه، اسلام موږ ته دا راوکړي دي چې خپله فایده واخلي. لیکن د دې سره په څنګ کې دفع د مضرت، نقصان اړخ ته متوجه اوسئ. موږ د دنیا د متغیر نظام نه وتی نشو. موږ د دنیا د تغیراتو نه اړخ ته نشو پاتې کېدی. د دنیا هر قسمه تغییرات چې د ژوند په هره برخه کې راځي، چونکې د دنیا په کلي کې موږ اوسو، د هغې نه به موږ متاثر کېږو، هغه به راځي. دوه لارې دي: یو دا چې موږ ووایو چې موږ هر قسمه تغییر منلو ته تیار نه یو، دا د اسلام تقاضا هم نه ده. ځکه دلته زموږ یو ضروریات، یو ذمه داري ده. ضروریات هم دا دي چې ملک هم د جنګونو نه راوتی دی، د ژوند په هره برخه کې ضرورت لرو. موږ د دنیا د تجربو نه، د پردو د تجربو نه استفاده کړو، خپل ضرورت پوره کړو. د پردو د تجربو نه خپل ضرورت پوره کول، د پردو د علومو نه استفاده کول، د هغوی د نظام نه استفاده کول، دا څه منه خبره نه ده. چې زما عقیدې ته نقصان نه، زما دین ته نقصان نه، زما د عبادات او اصولو ته نقصان نه، جلب د منفعت پکې وي او د دفع د مضرت ته زه متوجه یم، اسلام ما سره اتفاق لري. نبی کریم علیه السلام په غزوه خندق کې د صحابو سره مشوره وکړه چې کفار په ډېر زیات انداز کې راغلي دي، مدینه منوره محاصره د څه کول غواړي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو پردی تصور وړاندې کړ چې په فارس کې به چې دغسې حالت راغلی، موږ به خندق وکړو.
نبی کریم علیه السلام په پردي تصور باندې عمل کړی دا د مسلمانانو خپل تصور نه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې مالونه راډیر شو وسایل ډیر شو صحابه کرامو مشوره ورکړه چې تاسو دفترونه جوړ کړئ ذخیره جوړ کړئ یو نظم جوړ کړئ دغه دفترونه دغه نظم دا د مسلمان خپل پیداوار نه دا پردی پیداوار اسلام دا دین نه کړ استفاده ونه اسلام یو جامد دین نه دی چې تا ته وی چې کوم شی تا ته فائدې دا غنه استفاده وکړو اسلام یو جامع نظام دی په هر میدان کې استفاده کولی شي فائدہ اخلا نقصان ته متوجي اوسه او چې کله دا توازن خراب شي چې ته یوازې فائدې ته متوجي شي او د نقصان اړخ ته متوجي نه بیا به د مشکل سره مخ کیږي زموږ ډېر ځوانان په تیرو ادوارو کې بهر ته لاړه روس ته لاړه په دې خاطر چې هلته عصري علوم راواخلي ملک ته راشي په دې ملک کې دغه علوم رواج پیدا کړ دا یو فایده من کار دې ته متوجي اوس موږ ځوانان موږ دغه وخت نظامونه دې ته متوجي نه و چې د دې سره په څنګ کې نقصان هم شته پردی فکره به راوړي پردی اغراض به راوړي افغانستان ته راشي د هغې مخنیوي وکړو په خپلو ځوانانو باندې کار وکړو هغه نقصاناتو ته متوجي نه شو صرف یې دغه د ګټې اړخ هغې ته فکرمن شو هغې ته خوشحاله و د نقصان اړخ ته فکرمن نه و آخر په دې ملک کې د پردو نظریاتو د وجې نه انقلاب مخې ته راغی افغانان 14 کاله په اور کې وسوځېدل داسې ډېر خلک غرب ته لاړه چې د غرب نه عصري علوم او مهارات راواخلي افغانستان ته راشي او د افغانستان کمزوری ملک دی چې دلته خوالې راشي دا خو د فایدې اړخ جلب د منفعتو لیکن دا فل مزارت چې د غرب نظریه د غرب فرهنګ د غرب کلتور رواج کول په افغانستان کې دې اړخ ته نه ځوان متوجه او نه دغه وخت نظامونه متوجه هماغه خلق غربیانو ته مخکې شو غربیان یې راوست او 20 کاله په دې ملک کې افغانانو تکلیفونه برداشت کړي غرض دا چې دنیا کې هر تحول راځي زمونږ پکې فایده وي اسلام درته وي فایدې ته وړاندې شي پیدا واخلي لیکن نقصان اړخ ته متوجه اوسه موږ یریږو نه د یو مذهب نه یریږو خارجي نه د یو فکر نه یریږو خارجي نه د یو عقیدې نه یریږو خارجي نه په ټکنالوژي میدان کې د یو تحول نه یریږو خارجي وجه دا ده چې موږ سره د ژوند یو قانون پروت دی اسلام راځي په دې قانون روان اوسه عقیده دا معلومه ده پر دې عقیده سکی اخلاق دا معلوم دی پر دې اخلاق سکی سیاسی نظام دا معلوم دی حکومتي نظام دا معلوم دی په اسلام پر دې سکی هغه ګټي اړخ ته متوجي شي چې په دې چوکاټ کې تا ته کم شي ګټه کې هغه راواخه دا د اسلام په تاریخ کې شوي دي په وخت باندې مسلمانانو د پردو تجربو نه استفاده کړي دغه ټکنالوژیانې او عصري وسایل دا په حقیقت کې د مسلمانانو میراث تاسو د اروپا تاریخ وګورئ اروپا ته چې علوم انتقال شوي هغه د مسلمانانو نه انتقال شوي په خلکو کې همت و هماغه د مسلمان میراث یې راواغېست او کوم ځای ته ځان پورسو زموږ د مسلمانانو همت کمزوری شو د مسلمانانو هغه خپل میراث هغې ته ونه درېده هغه ورنه پردی شو نن مجبوره دی چې کوشش وکړي د هماغه پردو لاس ته به کیني او خپل میراث پراخي هغې کې به فایده وي هغې کې به نقصان وي وز اسلام دا نه وي ته ګوتې مو وروړه ځکه دې کې نقصان دی نه استفاده به کړې خو د نقصان اړخ ته مې متوجه د هغې نه به ځان ساتي مصنوعي ځیرکتیا دا نن یو ضرورت دی من کولی شو چې په ډېرو برخو کې د دې نه استفاده وکړو ډېرو برخو کې موږ سره مرسته کولی شي حقیقت دا دی
نقصانونه هم لري، دواړه خبرې دي. د فایدو اړخ هم دی او د اضرار او د نقصاناتو اړخ هم دی. د فایدو اړخ ته به متوجي و، هغې نه به استفاده کوو، دا نه چې شاته شو چې دا پردی شی دی موږ استفاده نه کوو. او د نقصاناتو اړخ ته به متوجي و، هلته به بیدار یو. او په مجموع کې موږ افغانان په دې موجوده شرایطو کې هېڅ وارخطایي نه لرو. که زموږ اخلاق دي، که زموږ عقاید دي، که زموږ عبادات دي، د دې د تطبیق دپاره موږ مذهبي وزارتونه لرو. الحمدلله هغه مذهبي وزارتونه زما او ستا نګراني کوي په عقیده کې انحراف رانشي، فکر کې انحراف رانشي، اخلاقو کې انحراف رانشي، عباداتو کې رانشي، معاملاتو کې رانشي. د یو سالم تطبیق ضمانت ورکوي دا وزارتونه. چې سالم تضمین ضمانت، سالم تطبیق ضمانت ورکوي، بیا وارخطایي نه لرو. بهر نه هر هغه فکره راوړو، هر هغه تجربه راوړو چې د ملک ته ګټه ده، په جرأت یې راوړو. دا چې د نقصانات اړخ دی موږ وارخطا نه یو. مذهبي وزارتونه لرو، هغه متوجه دي. مذهبي وزارت متوجه دی چې د ژوند په هره برخه کې زموږ عقیده مو څاري، زموږ اخلاق مو څاري، زموږ عبادات مو څاري. په دغه موجوده شرایطو کې موږ هېڅ وارخطایي نه لرو د بهراني تغییراتو په مقابل کې. که چېرته دلته اسلامي حکومت نه وی، دلته مذهبي وزارتونه نه وی، دلته کنټرول نه وی، نو بیا هر هغه پروګرامونه چې د بهر نه راځي او د هغې سره نقصانات تړلي دي، یا دینی نقصانات وي، یا اخلاقي نقصانات وي، یا عقیدوي نقصانات وي، بیا به موږ سره تشویش وي چې داسې نه چې زموږ د ولس اخلاق خراب شي، زموږ د ځوانانو فکرونه خراب شي، موږ ته اجتماعي نقصان پیدا شي. دا تشویش نشته. نو د دې وجه نه دغسې اقدام لکه نن چې دغه اقدام شوی دی، دا د ملک دپاره دا ډېر ګټور دی. د حکومتدارۍ په خوالي کې موږ سره مرسته کېدی شي، تاسو ته معلومه ده، تجربه ورسره لرئ. دا چې زموږ دفتري نظامونه، زموږ حکومتولي، رعیتداري کې څنګه شفافیت راشي، څنګه خوالې راشي، څنګه موږ د ولس ښه خدمت وکړی شو، مصنوعي ځیرکتیا د موږ سره کومک کولی شي. د تعلیم د پرمختګ او عصري کولو په ډګر کې موږ سره کومک کېدی شي. یقینا موږ په عصري میدان کې ډېر شاته پاتې. یو مقصود دی، یو وسیل د رسیدګۍ دی مقصود ته. مقصود نه بدلیږي. زده کړه ده مثلا دا مقصود دی، اقرا ولوله. دا چې دا مقصود ته څنګه لاسته کې، اسلام تاته مشخصه لار نه ده ښودلې. تجربې دي، شپېته کاله مخکې یوه تجربه په تعلیم کې، طرق تدریس شپېته کاله وړاندې یو شی، اوس طرق تدریس نوعیت بدل شوی. داسې تجربې راوتي چې په ډېر لږو الفاظو سره، په لږې خوارۍ سره یو ځوان ډېر پور ته رسېدی شي په علمي میدان کې. اسلام موږ ته دا نه وایي چې دا پرېږده یوازې دا به کوي، نه، هدف دی دې ځای ته راتلل دی، که په دې دروازه راځي او که په دې دروازه راځي، خو دې ځای ته راتلل لا مقصود دی. مقصود نه بدلېږي، وسایل د رسېدګۍ مقصود ته بدلېدی شي. اسلام درته وایي شورا مامور بي د شورا وکړه، مشوره وکړه، ورځې کې اړیکې دې شپې کړې، د چا سره یې کړې، یو سره یې کړې او که د لسو سره کړې، اسلام در باندې پابندي نه لګوي. اسلام درته وایي چې عدل په هغې عمل وکړه، حقدار ته حق ورکړه. دا مقصود دی. دا که مثلا په ابتدایه کې ته ورکې د صحابو په دور کې مرافعه او تمیز او استیناف نه و. مرافعه او تمیز او استیناف نه په ابتدایه کې. صحابي ته به چې مسلمان ورغی یو قاضي ته ور فیصله به وکړو، بس هماغه به تطبیق. لیکن نن د تیقن په خاطر باندې چې دا یقیني شي چې دلته ظلم نه دی شوی، عدل او انصاف د دې تحقق مخې ته راشي، ابتدایه ده او مرافعه ده او تمیز ده او استیناف ده. مقصود نه بدلیږي، خو وسایل د رسېدګۍ مقصود ته دا بدلېدی شي. اوس که داسې خلک راوځي چې هغه ډېر ښه مترقي سیستم ورسره وي، په ابتدایه کې مسلمان ته حق ورکولی شي، اسلام په هغې څه انکار نه کوي.
که مرافعه او تمیز او استیناف جوړ شوی دی دا د صحابه په وخت کې نه و اسلام اعتراض نه پلري وی هدف دا دی چې ته مسلمان ته خپل حق ورسي چې د مسلمان سره زیاتې او ظلم ونشي نو د تعلیم د پرمختګ په برخه کې تعلیم د اصلي کولو په برخه کې موږ سره مرسته کیدی دا یو حقیقت دی که موږ وګورو په ډېرو ملکونو کې چې کوم تعلیم دی او د تعلیم انداز دی هغه ډېر پیشرفته دی موږ د هغې نه ډېر شاته پاتې باید د هغې نه موږ استفاده وکړو دغه عصر شیان دي که یو طرف ته اغیار د بېدینۍ لپاره استعمالوي د اسلام په ضد استعمالوي لیکن دې طرف ته مسلمانانو د اسلام په فایده باندې استعمال کړي د مسلمان په فایده استعمال دغه انټرنیټ او دغه وسایل د ابلاغ ذرایع ابلاغ د دې نه مسلمانانو څومره فایده واغشته اسلام ته څومره فایده وشوه د اسلام په دعوت کې د اسلام په نشر کې دې څومره فایده وکړه مهمه دا ده چې موږ سره خپل اصول دي هغه اصولو په رڼا کې د نوي وسایلو او نوي ټکنالوژۍ نه موږ استفاده وکړو یو خو موږ ضرورت لرو چې محتاج یو شاته پاتې یو دویم زموږ یو مسؤلیت هم دی چې موږ باید دنیا ته د دین پیغام ورسوو د دین پیغام هغه په دغه عصري وسایلو په دغه طریقه باندې رسیږي دا مؤثره طریقه ده دریم د دشمن سره په هر میدان کې باید موږ ولاړ یو د هرې خبرې په خپل میدان کې په هغه وسایلو باندې موږ جواب ورکړو اسلام خپل تعلیمي نظام لري دا غیارونه باید کم نه اسلام خپل دفاعي نظام لري دا غیارونه باید کم نه اسلام اقتصادي نظام لري د پردونه باید کم نه اسلام داسې کمزوري دین نه دی هغه د ابتکار دین دی ما ته تشویق راکړي چې تکړه شي ځان ورسوي وعدوا لهم ما استطعتم من قوه حد نه دی راټاکلی چې ټوپک دی کلاشینکوف دی پیکه ده راکټ دی داسې زه پورته ایټم دی د ایټم نه مخکې ځکه نوي شیان راووت حد درته نه ټاکي یو اصول په لاس کې درکړي دي اصول په رڼا کې مخکې ځه خپل مشکل حل کوم زموږ د اسلامي حکومت دا ذمہ داري ده چې د دنیا سره مزل وکړي د دعوت په خاطر د دنیا سره مزل وکړو د جلب د منفعت په خاطر د دنیا سره مثبت مزل وکړو د دې خاطر چې موږ د دنیا د مشکلات او د هغوی د ضرر نه څنګه ځان وساتو دا اله کېږي چې موږ سره خپل عقیده وي موږ سره خپل اخلاقي اصول وي موږ سره خپل عبادتي اصول وي د دې په رڼا کې ورسره مزل هغه خپلو اخلاقو ته ژمن دی موږ خپلو اخلاقو ته ژمن یو هغه خپلو عقایدو ته ژمن دی موږ خپلو عقایدو ته ژمن یو داسې بنی چې اسلام به کفر ته محتاج وي داسې بنی چې مسلمان به کفر ته محتاج وي که موږ همت ونه کړو مسلمان کافر ته محتاج وي اسلام کفر ته محتاج وي دا به موږ د اسلام صحیح نمایندګي نه کړو دا رنګې د روغتیا په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي اقتصادي وده کې کاروباري فرصتونو برابرولو کې زموږ د ځوانانو سره مرسته کولی شي چې موږ څنګه کاروباري فرصتونو بازارونه د دې په توسط باندې پیدا کړو د ژباړې په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي وګوره د انسان خپله ذمہ داري هم ده تا سره کومک کولی شي دا نه چې یوازې به دې ته بستر اچوي موږ سره کومک کوي ژباړه وکړو ټوله اتکا په دې نه کوي دا اوس موږ کمزورتیا ده چې ژباړه دې ټکنالوژۍ راته وکړه زه په همدې اکتفا وکړم نه ستا خپل مسؤلیت هم دی ته وګوره تا خواري کړې ده ته ځان مصرف کړې وګوره چې تا سره کومه مرسته شوې ده هغه درسته ده کافي ده او که نه د تا نه کار غواړي داسې ډېر اړخونه د ګټې نقصانات هم څنګه لري هغې ته باید متوجه شو د جعلي محتوا ستونزه انځور به راواخلي ویډیو به راواخلي جوړه به شي خره به راواخلي اوښ پورې به یې وتړي دا وایي دا رښتیا هم داسې ده په حقیقت کې به داسې نه د شخص حیثیت متاثر قضا ته چې خبره لاړه شي ویډیو لاړه شي اسناد لاړ شي قاضي حیران
که اصول نه بیداری نه دې کې د مسلمان حیثیت خرابېږي، عزت خرابېږي، شهرت خرابېږي، حق تلفي مخې ته راتلی شي. د هغه د نقصان اړخ دی. د محرمیت او معلوماتي امنیت ستونزه په دې اړخ ته متوجه نه انسان د ازرارو اړخ ته متوجه نشي. چې کوم محرمیت دی او معلوماتو برخه ده، ستا کوم ذاتی محرمیت دی، ستا کوم ذاتی معلومات دي، هغه ستا د لاسه وتلی شي. همدارنګه یعنې بیا وایي اکاډمي محدودیتونه. بهر تقدیر دا مهمه ده چې موږ د اخلاقي اصولو په رڼا کې، علمي اصولو په رڼا کې موږ دا شی تنظیم کړو. موږ اخلاقي اصول لرو، موږ علمي اصول لرو، د هغې په رڼا کې د دې نه درسته استفاده وکړو. استاد خپل حیثیت لري، خپل عزت لري، خپل استعداد او قابلیت لري، دا د هغه حق دی، د هغه محرمیت دی، هغه رانه متاثر نشي. که چېرته اصول او ضوابط نه وي، په هغه کې د اخلاقو لحاظ نه وي، د چا د حق لحاظ نه وي، چا د عزت لحاظ نه وي، یقینا نقصانات ورسره تړلي. نو دا انصاف نه دی چې موږ دې ته د ټولو ګټو په نظر باندې وګورو چې مصنوعي ځیرکتیا ټولې ګټې دي، او دا انصاف نه دی چې موږ د نقصان په نظر ورته وګورو چې ټول نقصانات دي، اسلام ته نقصان دی، مسلمان ته نقصان دی. نه، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. مکلفیت زما ستا دا دی چې د ګټو د اړخ نه فایده واخلو. یو فایده من شی دی، ما ته فایده راکوي، ولې به ونه فایده نه اخلو؟ لیکن هم زمان په دې بل اړخ کې چې کوم نقصانات دي هغې ته هم باید متوجه شو، او دا کار موږ کولی شو. دا کار هغه خلک نشي کولی چې د ژوند اصول او قوانین او ضوابط نه لري. ما ته د ژوند اصول او قوانین او ضوابط لرو، د ژوند په هره برخه کې اسلام راته چوکاټ اچولی دی. په دې ځای په دغه ثابت چوکاټ باندې موږ روان یو. هر هغه شی چې موږ ته د ژوند په هره برخه کې فایده راکوي هغې ته لاس ورکوو، د هغې نه استفاده او دا د اسلام تقاضا ده. نو ډېر خوښ شو چې دغسې ابتکار شوی دی. امید کو چې دغسې ابتکارات نور هم وشي. الحمدلله دغه څو کاله چې فتح راغلې ده په علمي او عصري ډګر کې بیداري مخې ته راغله. موږ اوله کې چې راغلو دغه بیداري کمه وه، هغه د استادانو په کچه هم کمه وه، د شاګردانو په کچه هم کمه وه، ډېرې کمزورتیاګانې هم لرلې. اوس الحمدلله ډېر ښه والی راغلی دی. هم په استادانو کې ترقي راغلې ده، فکري لحاظ سره، عملي لحاظ سره. هم په ځوانانو کې ترقي راغلې ده، متوجه شوي د ژوند په هره برخه کې زموږ ځوانان ابتکار کوي. که دغسې پروګرامونه ورته جوړېږي، هم استاد متوجه کیږي، هم محصل متوجه کیږي، او په نتیجه کې استاد ته فایده، محصل ته فایده، ټولنې ته فایده، نو دا به د افغانستان په خودکفایۍ کې، د افغانستان په علمي ابادۍ کې به انشاءالله موږ تاسو سره ډېره مرسته وکړو. موږ بیا مننه کوو د جهان پوهنتون د رهبرۍ نه چې دغه یو قیمتي مجلس یې دایر کړی دی. والله تعالی ده دوی ته د دې ډېر اجرونه ورکړو. دغسې ابتکارات باید د نورو پوهنتونونو رهبرۍ هم دې ته متوجه شي، دغسې ابتکارات وکړو. آخر دعوانا الحمدلله.